یو غزل دی منمه ښه چې څوک کوي هغه به ښه یادیږي منمه ښه چې څوک کوي هغه به ښه یادیږي خو د کردار په نمایش باندې څوک نه یادیږي د چا د ذهن مفلسي څوک ختمولی نشي د چا د ذهن مفلسي څوک ختمولی نشي زه د چینار ذکر کوم تا ته تاغه یادیږي او شیخ خو بس ذکر د قیامت د تباهی کړیو شیخ خو بس ذکر د قیامت د تباهی کړیو په دې خبره ماتولې زما زړه یادیږي سړی بس وکړي د خلکو یاداشتونو سره سړی بس وکړي د خلکو یاداشتونو سره چې نورې صرف په خاطه او پریواته یادیږي او د ژوند د لارو کږلېچونه دومره ګران خو نه و د ژوند د لارو کږلېچونه دومره ګران خو نه و تر څو به ماته ستا باڼه کاږه واږه یادیږي او په دغه هم د اطمینان یو اوږده ساه واخلم په دغه هم د اطمینان یو اوږده ساه واخلم چې د چا سر مې په خپل ستړي زنګانه یادیږي هغه ده زه یم او لاره ده د ژوند د ښکلا هغه ده زه یم او لاره ده د ژوند د ښکلا زه نه پوهېږم چې دغه راته څه یادیږي او د کلکو غرونو نړېدلو ته لږ پام وکړم د کلکو غرونو نړېدلو ته لږ پام وکړم چې ستا لوظونه مې اشنا پاخه پاخه یادیږي او دا چې د یو بل خپې راکاږي او په مخه هم ځي دا چې د یو بل خپې راکاږي او په مخه هم ځي ګلفام صابره دغه خلک پښتانه یادیږي ډېره مننه